د شپې په آخر کې نبی علیه السلام خپل شاګرد صحابي مبارک ته وی الله ته چې ډېر انسان نږدې کېږي دا د شپې په آخره حصه کې که یو اره دې په وس پوره و چې په دغه وخت کې ته ذکر وکړې خدای پاک ته نو په دغه وخت کې جګېږه که یو اره دې په دغه وخت کې ذکر کړای شوی جګېدای شوی نو په دغه وخت کې جګېږه دا ډېر مقبول وخت ده لمونځ ذکر ده تلاوت ذکر ده دا موږ ته چې کوم ذکر کو دا ذکر ده نو دغه وخت کې دا د شپې په آخره حصه کې د خدای پاک ډېر رحمت متوجه کېږي نو صحابي ته ویل چې که یو اره دې په وس پوره وي نو جګېږه خو موږ خو دا اوس که سړی فکر وکړي خو شیطان غلبه ده په موږ باندې غفلت ډېر ده په دا اوږدو شپو کې چې تر څو مو اذان نه وي اورېدلی هم نه جګېږو چې اذان واورو بیا هم ټیم ډېر ده تر جمعې پورې ډېر ده بیا هم هغه وخت کې جګېږو چې هغه کله ایله جمع سره وینې سنت خو هره ورځ پاتې چې کوو یې په مکرو طریقه یې کوو نبی علیه السلام درته وی دغه وخت ډېر خدای پاک ته د قرب او د نزدېکت وخت ده نبی علیه السلام څنګه به سپېدې وچاودې د سهار سنت یې دستي کړه په اول وخت کې کړه نو چې لږ وختي سړی جګ شي ذکر ته به موقعي سنت هم په خپل وخت باندې انتظار جمع ته دا ټول وخت به سړي په لمانځه کې حسابېږي